د تیمم صحیح طریقه. تیمم ته هم د مسلمان ضرورت راځي ځکه دا د اودس په ځای باندې کار ورکوي، د هغې په ځای باندې کافي کیږي. او اودس خو مسلمان دپاره ډېر مهم دی، 5 وخته فرضاً لمونځ کوي. خو دا تیمم به کله موږ او تاسو په 2 حالاتو کې، یو هغه دی چې کله اوبه مو پیدا نه کړو تیمم به وو، دویم هغه دی اوبه شته لیکن موږ او تاسو استعمالولی نه شو، یا د مرض د وجې نه یا زموږ ورته رسیدګي نه کیږي. نو دې طریقه ډیره اسانه ده، ډیره اسانه طریقه ده. هغه دا ده ځمکه، خاوره یا دیوال، یا بعضې اهل علم وایي چې ولو که ګټه هم وي چې خاوره نه وي، هغې له به یو ډب او یو ضربه ورکړي، یو ځل به څه وکړي، داسې لاس به وي، دا ګوتې به دې کولاوي، داسې چې دې ووهل. که خاورې پکې ډېرې وي، احادیثو کې داسې راغلي، نبي صلی الله علیه وسلم عمار ابن یسار ته به یې فرمایي داسې بیا فوکې وکړي، داسې فوکې به وکړي چې هغه ډېرې خاورې ترې لرې شي. او که هغه پکې نه وي نو بیا دونه ته ضرورت نشته. د دا ضربه چې دې ورکړه، یو ځمکه دې داسې وواله، د دې نه بعد به ډایرکټ همدغه لاسونه دي، دغه مخ چې کوم موږ د اودس دغه کوو دا به وو، ټیک شو. دې نه بعد به بیا څه وکړي، دې نه بعد به دا وکړي، دا چپ لاس به راوالي، د دې ښي لاس دا بره طرف به داسې کړي، او بیا به دا ښي لاس راوالي، د چپ طرف دا بره طرف به وکړي. دا د تیمم اسانه او صحیح طریقه ده چې کوم صحیح البخاري کې امام مسلم او امام بخاري رحمه الله دا روایت نقل کړی، امام مسلم په خپل صحیح کې او امام بخاري په خپل صحیح کې. عمار ابن یسار رضی الله عنه ته نبي صلی الله علیه وسلم دقسې طریقه وښودله، هغه یوه طریقه د تیمم د ځان نه کړې وه، بیا ورته وویله چې انما کان یکفیک ان تصنع هکذا، وایي داسې د ستا دپاره پکار ده. بیا نبي صلی الله علیه وسلم ضرب بکفه ضربة علی الارض، صفا صریح دی په دې باب کې چې نبي صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې یو ځل ځمکه وواله. دا یې صحیح طریقه ده عزتمندو، دې کې نورې قیسې مسې نشته. دې سره دا هم واورئ چې په بعضو روایتونو کې 2 ضربې راغلي دي، 2 ځلې ځمکه ووي، خو هغه روایت کمزوری دی. موږ داسې نه وایو چې نشته، نه کمزور دی، په دې صحیح باندې سړی عمل وکړي. او یا په بعضو کې تر د دې ځای پورې نه، دا ټولې کمزوري دي. خم دا ده چې یو صحیح د بخاري مسلم طریقه روایت نه چې معلومیږي، یو ضربه ده او یو ځل مخ او دغه لاسونه دي. دې کې بله مهمه خبره دا واورئ، ډېر مسلمانان وروڼه چې تیمم وایي په ځمکه باندې رومال واچوي، څادر واچوي، دا غلطه ده. دا تیمم چې اصل کې ویل کېږي په خاوره باندې ویل کېږي، یا د هغې په جنس باندې چې هغه ګټه ده وغیره چې خاوره نه وي، په دیوال باندې ویل کېږي. د دا چې ته په ځمکه باندې رومال واچوې، څادر واچوې، دا خو په ځمکه ونه ونول، دې ته متوجه اوسئ، رومال څادر دا به سړی نه اچوي.